دوستانو نننۍ ویډیو ډیره دردونکې او افسوسناکه ویډیو ده چې د رشتې نه ورکولو په وجه ظالمانو د کور ټول خلک ژوندي وسوځول. دغه ویډیو در سره ټوله شریکوم چې د ټول معلوماتو نه خبر شئ. کم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه ضرورت شي. سلامونه دوستانو، دغه واقعه په پنجاب کې رامخې ته شوې ده چې د رشتې نه ورکولو په وجه ټول خاندان قتل کړی شو. دغه ټول واقعه څنګه وشوه او د کوم ځای نه شروع شوه او په کوم ځای ختمه شوه، له دغه ټول معلومات نه مو خبروم. دوستانو، د یوې رشتې نه ورکولو په وجه ټول خاندان په اور کې وسوځول شو. مجرمان پولیسو ونیول او خپل ټول جرم یې قبول کړی دی او په خپل بیان کې ویلي دي چې زما له دغه کور یوه جنۍ خوښه وه او ما څو پیرې د رشتې دپاره کور خلک ورولېږل، خو دوی به او دغه جنۍ یې ما ته نه راکوله. نو ما په دغه وجه داسې کار وکړو چې موږ دوه کسانو د ځان سره پټرول واخیستل او د دوی کور ته ورغلو چې دی په کور کې اوده پراته وو. چې کله هم موږ ورننوتو نو 3 کسان پراته وو چې پکې جنۍ او د جنۍ مور او پلار وو. چې موږ وکتل چې دوی اوده دي نو په دوی مو په کمره کې پټرول واچول او ټوله کمره مو د پټرولو نه ډکه کړه او بیا مو ورته ور ولګولو چې موږ بیا له دغه ځایه وتښتېدو او موږ بیا پولیسو ونیولو. ملګرو، د پولیسو د ښه کارکردګۍ په وجه مجرمان ونیولی شو. پولیسو له دغې واقعه پوره معلوماتو نه بعد په 6 غنټو کې دغه قاتلان گرفتار کړل. ملګرو، واقعا ډیره د یو غم نه ډک داستان چې در سره مو شریک کړو. دوستانو، زموږ ویډیو تر دې ځایه پورې وه چې در سره مو شریکه کړه. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د الله په امان.